اوه کله کېږي چې دا نجلۍ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو محصله وه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. دا هم د زرګونو نورو نجونو په څېر له زده کړو بې برخې شوه. د دې کوچني مرکز له جوړولو یې موخه نجونو ته د رسامۍ ور زده کول او د ژوند په سختو حالاتو کې د هغوی هڅول وو. مدت 7 سال مکمل بخش‌های نقاشی مختلف کار کردم و مدت 2 سال میشه بعد از اینکه پنتونا رخصت شد و دیگه اجازه درس دخترها نداشتن آمدیم و یک گالری هنری جور کردیم که هدف از گالری ما اول ایجاد تشویق به دخترای افغانستان بود. هغه وایي د نقاشۍ په دې کارخونه کې د نجونو شتون ورته انرژي ورکوي او په دې ځای کې 15 نجونو ته نقاشي ور زده کوي. جذب شاگردای دخترها بیشتر است که حدود 35 نفر شاگردای ما فقط دختر خانمای هستند که همشان از درس و مکتب اینا باز ماندن و اینجا مصروف یاد گرفتن هنر هستند. د هغې په وینا د هیواد انځورګران او نور هنرمندان له دولت څخه د بشپړ ملاتړ غوښتنه کوي او زیاتوي د دې سکتور د ملاتړ لپاره ځانګړې ادارې ته اړتیا ده څو په هیواد کې د بیلابیلو پروګرامونو په ترسره کولو سره خپل هنري آثار نړۍ ته وړاندې کړي. همه هنرمندا آرزوی داشتن یک هنرکده بهتر و با امکانات بیشتر خواهد داشتن که بتانن تعداد زیاد از دخترها و هنر دوستا را جذب بکنن و امکانات خوبتر برشان فراهم بکنن تا بهتر و عالیتر برشان یک جای هنری فعال بکنن. نبیلا رفا مطالعه د فردي او کلتوري ودې لپاره تر ټولو ډګر ګڼي او له ځوانانو غواړي چې د ورځې څو شېبې مطالعې ته ځانګړې کړي. هر کس در زندگی خود در هفته یک کتاب مطالعه بکنه تا بتونه به جای برسه، به خودکفایی برسه، به استقلال شخصی و استقلال مالی خود برسه. نبیلا رفا د هیواد له هغو ښځو څخه شمیرل کیږي چې له هر ډول کړاوونو سره مقابله کوي او په هر حالت کې له هڅو لاس نه اخلي.